رحیم سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخته ځي. درنو لیدونکو موږ او تاسو په تېر لیکچر کې د یو جسم شاته د متن قرار ورکولو باندې بحث کړی و. نن غواړو داسې طریقې څخه استفاده وکړو په دغه مبحث کې چې څنګه کولی شو چې د متن یوه برخه د جسم څخه مخکې قرار ولري، یوه برخه یې د جسم څخه شاته قرار ولري. نو د هغه دپاره له پخواني طریقې څخه په استفادې موږ او تاسو راځو خپل دغه جسم د کویک سلیکشن ټول په واسطه انتخابوو. دا انتخاب شو، لږ څه نور هم پکې راځو کار کوو. دا هم انتخاب شو، بیرته د الټ نیسو، دغه برخه یې لږ څه ټیکټ کوو. د خپل براش دغه سایز لږ څه وړوکی کوم زه، ځکه چې بیرته لږ څه راځم، دغه برخه اضافه کوم، دغه برخه او الټ برخه نیسمه، دغه برخه لږ څه کوچنی کوم، بیرته دغه برخه کې لږ څه اضافه والی راوړم، تقریبا ښه شروع. دغه برخه اضافه کوم تر څو ښه. اوس راځو د الټ په واسطه دغه ځای ته پرې کوم، دا هم پرې شو. بیرته د کنټرول په واسطه راځو شاته. راځو قدرمنو لیدونکو د خپل دغه جسم څخه یو کاپي اخلو، کنټرول سی، او بیرته د کنټرول وي په واسطه یو بل دیار مو ایجاد کړو. اوس هم راځو د ټکس په واسطه یو متن لیکو. د مثال په ډول زه دغلته یو متن لیکم، مثلا دغسې یو متن مې ولیکه. راځم دغې بټنه باندې کلیک کوم او بیرته د کنټرول ټي په واسطه دغه لږ څه لوی کوم. ما دغسې یو جسم یا دغسې یو لیکنه ترسره کړه. دا لږ څه نور هم لویوم، دغلته به یې قرار ورکړو، لږ څه باید کوچنی شي. اوس هم راځو قدرمنو لیدونکو دغه جسم یا دغه لیکنه د خپل جسم څخه شاته قرار ورکړو. تاسو وګورئ دغه لیکنه زموږ او ستاسو جسم څخه شاته قرار واخیسته. د ډبل کلیک په واسطه په هماغه لیار باندې راځو لږ څه ګریډینټ اوورلی پرې اضافه کوو. تاسو وګورئ ما ګریډینټ اوورلی پکې اضافه کړ. که چیرې تاسو غواړئ اوپیسیټي لږ څه شدت یې ډېر شي کم شي هم تاسو کولی شئ. فول اوپیسیټي هم تغییرات پکې راوستلی شئ. راځو بل برخه کې په همدغه کالر باندې زه یو کلیک کوم. اجازه راکړئ چې زه دلته یو کالر اضافه کړم. کالر انتخابوم. مثلا که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر خپل تصویر څخه نور اجسام پکې اضافه کړئ هم کولی شئ. دغه برخه هم تور کوم، دغه شاته وړم زه. اوکې په واسطه اوکې کوم دغه جسم، دا هم اوکې کوم. زموږ او ستاسو دغسې یو تصویر واخیسته. خو اوس راځو غواړو چې زموږ او ستاسو د دغه تصویر یا د دغه متن دغه برخه مخته راشي او هغه بل شاته. نو د دې کار دپاره زه راځم قدرمنو لیدونکو د خپل دغه لیر څخه لیر 1 څخه یو ماسک اخلمه. ماسک مې واخیسته. اوس هم راځو قدرمنو لیدونکو د براش څخه غواړو چې خپل دغه رنګونو دغه ټکس یا دغه رنګ چې و دا باید تورې مخته وي. برش انتخابوو، مثلا زه دغه برش انتخابوم او راځو خپل دغه جسم باندې پیل کوو. تقریبا قدرمنو لیدونکو تاسو وګورئ زموږ او ستاسو هغه یوه لیکنه شاته لاړه، یوه لیکنه مخکې. او که چیرې مو غوښته بیا هم په ټکس کې یا په لیکنه کې نور تغییرات هم راوړئ، بیا تاسو کولی شئ چې د متن په انتخابولو سره مثلا که چیرې تاسو غواړئ چې یو رنګ پکې اضافه کړئ، مثلا دغسې یو رنګ که چیرې تاسو غواړئ ورته ورکړئ هم کولی شئ. مثلا راځو دغسې یو رنګ که چیرې ورته انتخاب کړو دا هم امکان لري. لږ څه شدت راښکموو. تاسو وګورئ ډېر په ښایسته شکل سره قدرمنو لیدونکو زموږ او ستاسو دغه تصویر ځای په ځای شو او رنګ یې واخیسته. نو د کنټرول 0 په واسطه تاسو وګورئ دغسې موږ تاسو کولی شو مختلف چارې ترسره کړو. نو دا د نن ورځې مبحث قدرمنو لیدونکو له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. او یو څه چې زما هېر نه شي، د هر تصویر یا د هر هغه کار کوم چارې چې موږ ترسره کوو د هغې تصاویر موږ په ډسکریپشن برخه کې
لینک یې ځای په ځای کړی ده او تاسو کولی شئ د هغه لینک څخه چې په تلګرام کې مونږ دغه تصاویر ځای په ځای کړی وي دغه تصاویر د تلګرام صفحې څخه ډاونلوډ کړئ او تاسو خپل کارونه پکې ترسره کړئ. ښه وخت